د روژې مبارکې په دې آخري لسیزه کې یو بهترین عمل اعتکاف هم دی چې دا د روژې د میاشتې د شلم تاریخ د لمر لوېدو څخه لږ مخکې شروع کیږي او د آخري روژې تر لمر لوېدو پورې په داسې مسجد کې کول کیږي چې په هغه کې 15 وخت لمونځ ټول کال په جماعت سره کیږي. زموږ په اسلامي شریعت کې د اعتکاف ډېر فضایل او فائدې بیان شوي دي. په همدې مناسبت په نن موضوع کې زه به ان شاء الله تعالی تاسو ته د اعتکاف لغوي اصطلاحي معنا، د اعتکاف اقسام، د روژې د میاشتې په آخري لسیزه کې د اعتکاف کولو اهمیت او فضایل او فواید درته بیان او تشریح کړم. راځو، اعتکاف لغوي معنا ده په یو ځای کې ایسارېدل یا بندېدل، او د اعتکاف شرعي معنا ده لبث الصائم في مسجد جماعة بنية. د الله تعالی د رضا د پاره د اعتکاف په نیت باندې په داسې جماعت کې کښېناستل او وخت تېرول چې په هغه کې د جمع لمونځ کیږي. په بدائع الصناعه کې د اعتکاف تعریف په دې الفاظ سره ذکر شوی: الاعتكاف تقرب إلى الله تعالى بمجاورة بيته والإعراض عن الدنيا والإقبال على خدمته لطلب الرحمة وطمع المغفرة. يعني اعتکاف دې ته وایي چې انسان د الله تعالی په کور یعنی جماعت کې اوسېدلو سره د الله تعالی قرب او نزدېکت حاصلوي، د دنیا څخه ځان څنډې تکړي، د رحمت طلب کولو او د مغفرت په طمع باندې د الله پاک په خدمت کې ځان حاضر کړي. همداراز د رمضان په آخره عشره کې اعتکاف کول دا سنت مؤکده علی الکفایه دی، ځکه نبی علی السلام همیشه اعتکاف کړي. په در مختار کې ذکر دی چې دا سنت مؤکده علی الکفایه دی، یعنی که په ټول کلی علاقه کې یو کس هم په جماعت کې اعتکاف وکړي نو د ټولو غاړه ور باندې خلاصېږي، او که یو کس هم اعتکاف ونه کړي نو د ټول کلی والا دا ټول ګناهګار دی. مثال د جنازې د لمانځه په شان دی. د اعتکاف د اهمیت اندازه تاسو د دې څخه ولګوئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر آخر عمره پورې ډېر په اهتمام سره اعتکاف کړی. د بخاری شریف او مسلم شریف حدیث دی. حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د رمضان المبارک په آخري عشره کې اعتکاف کوي تر دې پورې چې الله تعالی د وفات کوي. نو بیا د نبی علی السلام د وفات پس د بیبیانو په خپل کورونو کې اعتکاف کوي. ښځې هم په خپل کورونو کې اعتکاف کولای شي. د نبی علی السلام بیبیانو به اعتکاف په خپل کورونو کې کوي. اوس هم دا مسله چې ښځې اعتکاف کوي نو په خپل کور کې چې د لمانځه دپاره کوم ځای خاص کړی وي په هغه ځای کې دي اعتکاف کوي، ځکه ښځو دپاره په جماعت کې یعنی په مسجد کې اعتکاف کول دا مکروه کار دی. همداراز د لیلة القدر موندلو دپاره یقیني ذریعه هغه اعتکاف دی. هر مسلمان دا غواړي چې د لیلة القدر د شپې د عبادت اجرونه حاصل کړم، ځکه د لیلة القدر په شپه عبادت د زرو میاشتو د عبادت څخه ډیر بهتره دی او اولا دی. اوس د لیلة القدر د حصول دپاره بهترین ذریعه د رمضان المبارک په آخري عشره کې اعتکاف دی، او معتکف دا ثوابونه یقیني حاصلولی شي، ځکه معتکف خو په هر شپه عبادت کوي، او که چیرې بیده سي نو دا خوب هم د الله پاک په نیز په عبادت کې شماریږي. د اعتکاف فضائل ګورئ. په شریعت کې د اعتکاف ډېر فضائل بیان شوي، خو زه به درته یو څو مشهور فضائل بیان کړم. د اعتکاف په وجه د ګناهونو څخه محفوظه کېدل او معتکف ته د نیکو سلسله جاری کېدل.
د ترمذی شریف او مشکا شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم معتکف په باره کې فرمایل معتکف د اعتکاف په وجه د ګناهونو څخه محفوظ وي او د پاره د نیکو داسې سلسله جاری خلاص سي لکه یو کس چې هر قسم نیکی کوي د حدیث تشریح داسې ده په دې حدیث شریف کې د اعتکاف دوه فائدې ذکر شوي اوله فائدہ دا ده چې معتکف د ګناهونو څخه محفوظ وي او دا یقیني خبره ده چې معتکف د بعض ګناهونو څخه به خپل بچ وي او که همت وکړي نو د دروغو څخه د غیبت او د لهو العب او نور ډیرو فضیلات څخه به هم بچ پات کېدای شي چې ځان ورڅخه را منع کړي د اعتکاف دویمه فائدہ دا ذکر شوه چې معتکف ته د ډیرو نیکیو اعمالو ثواب بغیر د کولو څخه ورکول کیږي د دې تشریح دا ده چې معتکف په اعتکاف کې ډیر نیک اعمال کولای شي لکه عبادت او ذکر او اذکار او تلاوت او غیره لیکن بعض نیک اعمال د اعتکاف په وجه نشي کولای مثلا بیمار پرسي د جنازې لمونځ د مړي سره قبرستان پورې تلل یا د یتیم او کونډې مدد د پاره تلل ځکه په اعتکاف کې دا کارونه منع دي لیکن په دې حدیث شریف کې د معتکف د پاره ډېره غټه خوشخبري ده چې د پاره د دې ټولو نیکو کارونو اجر لیکل کیږي یا دا چې د اعتکاف څخه مخکې معتکف کوم نیک کارونه کول او اوس هغه د اعتکاف په وجه نشي کولای نو د دې ټولو کارونو ثواب اوس هم د معتکف په عملنامه کې لیکل کیږي حقیقت دا دی چې الله تعالی د ثوابونو ورکولو او د بخشش د لپاره معمولی بهانه لټوي د اعتکاف په وجه ګناهونه معاف کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د ایمان سره او د ثواب په نیت یعنی خالص د الله د رضا د لپاره اعتکاف وکړي نو په د دې سره د ټول صغیره ګناهونه معاف کول کیږي همدارس بل فائدہ دا ده حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي څوک چې یو ورځ د الله پاک د رضا د پاره اعتکاف وکړي نو الله تعالی به د او جهنم په منځ کې درې داسې خندقونه حائل کړي چې د دې فاصله به د مځکې او اسمان د منځنۍ فاصلې څخه هم زیاته وي او دریم فائدہ دا ده چې د اعتکاف په وجه د 2 حجونو او 2 عمرو ثواب ملاويږي امام بیهقی رحمه الله او نور محدثینو دا حدیث را نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعتکاف 10 فی رمضان كحجتين وعمرتين د رمضان په آخري 10 کې اعتکاف کول په اعتبار د ثواب سره د 2 حجونو او 2 عمرو برابر دی نو فائدہ دا ده چې په دنیاوي کارونو کې موږ ته لسمه حصہ فائدہ په نظر راسي نو موږ د هغه د حاصلولو کوشش کوو لیکن افسوس چې د لسو ورځو په اعتکاف کې موږ ته دومره ډیره فائدہ په نظر راځي او موږ بیا هم ورته هیڅ توجه نه ورکوو او بل فائدہ دا ده چې معتکف تر ټوله ورځ د فرض المنزل د عبادت ثواب ملاويږي او بل فائدہ دا ده معتکف ته په مخ د ځکه بهترین ځای هغه د مسجد کې د ناس شرف حاصل وي د اعتکاف په وجه انسان د الله تعالی د رحمتونو او مهربانیو زیات مستحق ګرځي او همداشان معتکف د ملائکه سره مشابه کیږي د اعتکاف په وجه انسان د شیطان څخه محفوظ وي بل معتکف تر ټوله ورځ د فرض المنزل د عبادت ثواب ملاويږي ځکه دا چې په جماعت کې یو فرض المنز ادا کړي نو بیا د بل منځ په انتظار کې په مسجد کې ناست وي او دا خبره په صحیح حدیثو کې صراحتا ذکر ده چې کله یو کس په جماعت کې په مسجد کې د فرضي منځ په انتظار کې ناست وي نو دا حکمن داسې دی لکه په لمانځه کې چې ولاړ وي او دته د لمانځه ثواب ورکول کیږي د ترمذی شریف او ابو داود شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة
څوک چې د لمانځه په انتظار ناست وي نو دا هم حکمن په لمانځه کې دی، یعنی دته هم د لمانځه او ذکر ثواب ملاویږي. همداراز معتکف د فرشتو دعا هم حاصلولی سي، ځکه معتکف د لمانځه څخه پس په جماعت کې په مسجد کې په خپل ځای کې ناست وي او د داسې کس دپاره فرشتې د مغفرت دعا کوي. د بخاري شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فرشتې په تاسو کې هغه کس ته تر هغه وخت پورې دعاوې کوي تر څو پورې چې هغه د لمونځ کولو څخه پس په خپل جای نماز باندې ناست وي او بې اودسه سوی نه وي. فرشتې دته دا دعاوې کوي: ای الله د ده مغفرت وکړه، ای الله پر در رحم وکړه. همدارنګه معتکف په جماعت په مسجد کې د جمع سره د لمانځه کولو او تکبیر اولا ثوابونه هم حاصلولی سي، ځکه چې دی همیشه په جماعت کې وي او په هر لمانځه کې د تکبیر اولا سره شریکیږي. او بل دا چې په جماعت کې ناست کس ته الله تعالی د رحمتونو، خوشحالي او د جنت ضمانت هم کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جماعت د هر متقی کور دی، د هر پرهیزګار کور دی او په تحقیق سره الله تعالی د هغه چا د پاره رحمت، خوشحالي په پل صراط باندې د تیرېدو او د جنت ضامن دی. او بل فائدہ بیا دا ده چې د اعتکاف په وجه انسان د شیطان څخه محفوظ وي. د اعتکاف په وجه انسان د شیطان د حملو څخه محفوظ وي، ځکه شیطان د انسان ازلی دشمن دی او جماعتونه خود الله تعالی کورونه دي. دا د شیطان څخه د حفاظت دپاره مضبوطی قلا دي. لہذا تر څو پورې چې معتکف په جماعت کې ناست وي نو دا د شیطان د حملو څخه بالکل محفوظ وي. نو خلاصه دا ده چې د رمضان المبارک په آخري عشره کې اعتکاف کول سنت مؤکده علی الکفایه دی. نبی علیه السلام تر وفات پورې اعتکاف کړی. دا د لیلة القدر د موندلو، د لیلة القدر د پیدا کولو یقیني ذریعه هم ده. او په حدیث مبارکو کې د اعتکاف ډیر فضائل او فواید بیان شوي. په دې سره د انسان ګناهونه معاف کیږي، د جهنم څخه محفوظ کیږي، د شیطان د حملو څخه محفوظ کیږي، د ډیرو ناجایزو کارونو څخه بچ کیږي. معتکف ته د 2 حجونو او 2 عمرو ثواب ملاویږي. معتکف ته ټول ورځ د فرض لمانځه ثواب ملاویږي. د فرشتو د دعاو مستحق ګرځي، د فرشتو سره مشابه کیږي. معتکف ته په مخ د مځکې باندې بهترین ځای جماعت کې د ناستې شرف حاصل وي، د الله تعالی په حفاظت کې وي، د الله تعالی د رحمتونو او مهربانیو مستحق ګرځي. الله رب العزت دې نو موږ او تاسو ته د رمضان المبارک او اعتکاف برکتونه را نصیب کړي. او په احادیث مبارکو کې چې د اعتکاف څومره اجرونه ذکر شوي هغه ټول دي معتکفینو ته او ورسره موږ ته هم را په برخه او را په نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.